د خبرونو سرټکي. د ملا عبدالمنان عمري د کار او ټولنیزو چارو د وزیر لیدنه له علیرضا بیکدیلي په کابل کې د ایران له سفیر سره. د مولوي عبدالسلام حنفي ټینګار د اسلامي نظام تر چتر لاندې د ټولو افغانانو حقونو پر ساتنه. او د برازیل د پخواني ولسمشر کورنۍ نظربند. د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د لیندۍ میاشتې 2مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ملا عبدالمنان عمري په کابل کې د ایران له سفیر علیرضا بیکدیلي سره کتلي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کتنې کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د کاري همکارۍ پر پراختیا، د فني او حرفوي زده کړو پر ښه والي، په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت او ایران ته د قانوني کارګرو پر لیږد خبرې شوي دي. ملا عبدالمنان عمري په حرفوي او فني زده کړو کې د ایران د تجربو پر اړتیا د اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزیر په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت پر ښه والي او قانوني کېدو ټینګار کړی دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د کابل له اوسیدونکو سره د معروفاتو اقامې او منکراتو عضلې په موخه جوړ شوي همغږي غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت تر چتر لاندې د ټولو هیوادوالو که هغه مسلمان او یا غیر مسلمان وي حقونه خوندي دي. اداري مرستیال زیاته کړې هیڅوک جرأت نشي کولی چې د نورو حقونه نقض کړي. یاده غونډه د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري جوړه شوې وه. د بهرنۍ چارو وزارت وایي هیوادوالو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه د ولایتونو ترمنځ د اسنادو د تایید خدمتونه پیل کړي دي. دغه وزارت وایي له دې وروسته خلک کولی شي چې نورو ولایتونو ته له تګ راتګ څخه پرته په خپل ولایت کې د افغان پوسټ د استازولۍ له لارې د تایید لپاره کابل او په ولایتونو کې شپږو نورو استازولیو ته اسناد ولیږي. د بهرنۍ چارو وزارت دا مهال په کندهار، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او پکتیا کې استازولۍ لري. او د پای خبر دا چې د برازیل پخوانی ولسمشر ژایر بولسنارو د کورنۍ نظربند څخه د احتمالي تیښتې او د 22 کلن بندیز له پلي کېدو څخه د مخنیوي له امله د دغه هیواد پولیسو نیولی دی. د راپورونو له مخې د برازیل فدرالي مامورینو تېره ورځ شنبه د نومبر په 22مه نیټه د سترې محکمې د قاضي په امر د بولسنارو کور ته ننوتل او هغه یې د دغه هیواد پلازمینې برازیلیا ته انتقال کړ. او 7 کلن ژایر بولسنارو د 2022 کال له ټاکنو وروسته واک ته د بل کاندید د رسېدو د مخنیوي د توطیې په تور په 22 کلنو باندې محکوم شوی و. د خبرونو پای له ملتیا مو مننه.